عامر ته په کلي کې د ملک صاحب په کور کې کار ملاو شو. کله چې ملک صاحب هغه ته کور ورکړو نو هغه له ښار نه خپله ښځه شګفته او دوې لوڼې ریشمه او سیمه هم راوستې. په لاره کې د کلي سره نږدې یو ډېر زوړ مندر وي. کله چې د ریشمه نظر په هغه مندر ولګي نو ریشمه ته یو عجیبه احساس وشي. ریشمه وایي دا مندر ډېر زوړ ښکاري. مورې موږ به دلته کې لږ ودرېږو، زه دا مندر ګورمه. د هغې مور ورته وایي ریشمه چپ شه چې زر کور ته ورسېږو، او دلته کې وخت ضایع کول نه غواړم، زه ستړې شومه، زر کور ته رسېدل غواړم. د هغې پلار ویل کور ته د ځای بس لږ لرې دی، موږ به ډېر زر ورسېږو. په همدې وخت کې د سیمه طبیعت خراب شو. ریشمه ورته نارې کړې سیمه څه در باندې وشول؟ سترګې خلاصې کا، ما خواته وګوره سیمه. امي وګوره کنه سیمه باندې څه چلو شو؟ شګفته خپل خاوند ته وایي موټر ودروه، سیمه ته څه وشو لږ وګوره. د هغې خاوند ویل ها زه موټر ودرومه. کله چې موټر ودرېدو نو شګفته، ریشمه او سیمه د موټر څخه راکوزې شوې او سیمه ډېرې زیاتې الټیانې وکړې. هغې د بس دې لږ بهر کېناستو. سیمه وایي مورې په دې تازه هوا کې لږ ښه احساس کومه، طبیعت مې ښه شو. مورې موږ به کور ته کله رسېږو؟ زما لورې زه هم پهله ځل روانه یم تا سره، ما ته څه پته دی چې کله به رسېږو. که پیدل لاړ شو نو هم ډېر زیات زر ورسېږو، لږه لاره پاتې دی. سیمه ما یو زوړ مندر ولیدلو، راځه هلته ځو هغه ګورو. هیڅ ضرورت نشته مندر کتلو ته، موږ په دا ځای کې نوي یو، اوس راغلي یو، موږ ته هیڅ پته نشته دی چې په دلته کې څه دي او څه نه دي. او بس چپ شه، موټر ته دننه شه چې کور ته ورسو، ستا پلار به موټر هم واپس کوي. سبا سحر کله چې عامر ناشته کوله هغه ویل زه کار ته ځم، ما باندې ډېر زیات ناوخته شو، که تاسو څه ضرورت وي نو ماته ووایه. کله چې راځې نو سبزي راوړه ځان سره، او د جامو وینځلو صابون هم راوړه، او هاو یوه جارو هم در سره راوړي. ښه صحیح دی، زه چې راځم زه به دا ټول څیزونه راوړم. او عامر کار ته لاړ شي. شګفته هم په د کور کارونو کې مصروفه شي. ریشمه سیمه ته ویل راځه سیمه مندر ته ځو، د ډېر نږدې دی، دونه لرې نه دی. مونږ مور منع کړي یو، بیا ولې ضد کوې؟ مور به اجازت راله راکړي هلته ته تلو. ریشمه ویل پاګلې مور ته به څوک وایي؟ زر به لاړ شو او واپس به راشو، او خبردار شه چې امي ابو ته حال ونه وایي. سیمه په ناخوښه سره هغې سره روانه شوه. دوی چې کله مندر ته ورسېدل نو ریشمه ویل سیمه راځه پورته مندر ته دننه لاړ شو او وګورو چې څنګه دی. زه یریږم، راځه بس ته دلته پورې صحیح دی، اوس نور دننه نه ځو، راځه واپس ځو کور ته. ریشمه ته ولې خبره نه منې؟ د څه نه یریږې؟ زه در سره نه یم، ته ډېره ډاره نه یې، راځه ما ته لاس راکړه چې ځو. دې دواړه مندر ته ورسېدل. خو کله چې ریشمه مندر ولیدل
نو هغې ویل پته نشته چې دا مندر کله جوړ شوی دی او چا جوړ کړی دی، خو دا خو بالکل کھنډر جوړ شو، دا خو ټول مات دی. راځه چې واپس ځو، تاله پته نشته داسې ځایونو کې پیریان وي، ارواحونه وي. په همدې وخت کې ریشمه ته یوه توره څیره ښکاره شوه او هغې عجیبه حرکتونه شروع کړو. سیمه په حیرانۍ سره ورته ګوري، خو ورته دا نه معلومیږي چې ریشمه ته څه وشو. آبی څه در باندې وشو؟ تا طبیعت خو ټیک دی؟ کله چې سیمه د ریشمه نه لاس لرې کړي نو هغه څیره ریشمه ته دوباره ښکاره شي او ریشمه دوباره عجیبه حرکتونه شروع کړي. سیمه د ریشمه لاس ونیسي او وایي راځه اپی راځه، دلته نه ځو، راځه کور ته ځو. کور ته رسېدو نه پس ریشمه په هوش کې نه وي. سیمه د ریشمه ډیر زیات فکر کوي او وایي اپی سترګې دې خلاصې کا، څه وشو تا باندې؟ اپی زه امی ابو ته وایمه. ناڅاپه ریشمه خپلې سترګې خلاصې کړي او هغې رنګ بدل شوی وي. چې سیمه ورته وګوري نو د یرې نه په چغو شي. تا ته څه شوي دي اپی؟ تا ته څه شوي دي؟ د تا سترګو رنګ ولې بدل شو؟ د تا سترګو باندې څه وشو اپی؟ که چیرې دې امی ابو ته وویلو زه به تا ووژنم. سیمه له یرې بېهوشه شي. سیمه مور پلار راشي او ریشمه هم هلته کې ولاړه وي. د سیمه مور وایي سیمه زما بچی، سیمه سترګې خلاصې کا، څه در باندې شوي دي؟ دلته چېرته نږدې ډاکټر نشته دی؟ راوی غواړه کنه. د سیمه بدن خو د واورې په شان دی یخ شو. ریشمه ته هم د سیمه سره وی کنه، سیمه باندې څه چلو شو؟ مورې ما ته څه پته دی؟ ناڅاپه بېهوشه شوه. د سیمه پلار وایي دلته کې یو ډاکټر نږدې شته دی، زه یې راغواړم. په همدغه وخت کې سیمه سترګې خلاصې کړي او ډېر په یره سره ریشمه ته ګوري. سیمه څه در باندې شوي دي؟ دا طبیعت خو ټیک دی؟ ما ته ولې داسې ګوري؟ مور درنه څه پوښتنه کوي، د هغې جواب ورکه. مورې ناڅاپه مې سر باندې چکر راغلو، زه بېهوشه شومه، اوس ښه یمه. الحمدلله چې اوس ښه شوې، خو ته لږ آرام وکړه. خو سیمه اوس هم د ریشمه نه یریدله. سهار ریشمه یوازې مندر ته روانه شوه. نو سیمه د هغې تعقب کولو. کله چې ریشمه مندر ته ورسېده هغې ته یو جن وایي زه د ډېر وخت نه د ستا منتظر یم، خو نن هغه ورځ راغلله، ته ما مخ ته یې، زما د صبر میوه ماته ترلاسه شوه. زه یوازې ستا دپاره پیدا یم. په دې ژوند کې موږ هیڅوک هم جدا کولی نشي. سیمه د ټول منظر وګوري او ډېره زیاته ویریږي او د هغه ځای نه په منډه باندې کور ته راستنه شي. سیمه ډېره زیاته ویریږي او خپلې مور ته ټوله کیسه تېره کړي. مور یې هم ډېره زیاته ویریږي او وایي سیمه ما تاسو دواړو ته ویلو چې دې مندر ته مه ځه، خو تاسو ما خبره ونه منله. اوس مه یریږه، زه له تا سره یم. مور سیمه ته غېږه ورکړي
کله چې ریشما کور ته راشي سیما او مور هغې ته ګوري. ریشما وایي ولې زما په لور داسې ګورئ؟ څه چل شوی دی؟ مور یې وایي ریشما چرته وې؟ له کوم ځای راغلې؟ زه یوازې په کلي کې ګرځېدم. نن نه بس به تاسو دواړه کور نه بهر نه ځئ او کور کې به پاتې کیږئ، پوه شوئ؟ په بله ورځ چې کله ریشما او سیما دواړې یو ځای په کمره کې ناستې وي ریشما وایي امی ته به تا د مندر په باره کې ویلي وي ځکه خو هغې موږ بهر تګ نه منې کړو کنې هغې به داسې ولې کولی؟ نه ابي ما خو ورله سم نه دي ویلي، تا خو زه منې کړې ومه، ما خو هغې ته هېڅ هم نه دي ویلي، زه رښتیا وایم، تا زه چې منې کړمه نو بس دې خبره ختمه شوه که نه. په همدې وخت کې هغه جن هلته راشي او ریشما ته ټولې خبرې وکړي چې څنګه سیمه د ستا تعقب وکړو او بیا هغې د پسې تا ټولې خبرې واورېدې او کور ته راله او مور ته ټول حال تیر کړو ځکه خو یې د ته د کور د وتلو اجازت نه درکوي. سیمه دروغ وایي. ریشما ډیره زیاته غوسه شي، د هغې سترګو رنګ بدل شي او په قهر باندې سیمه ته وایي. سیمه د هغې سترګو ته وګوري او د یارې په چغو شي تا امی ته ویلي وو، تا دا خبره هغې ته کړې وه، ته دروغ وایې، ته څنګه داسې کولی شي، ته زما همرازه او ښه خور نه یې. ریشما ډیره زیاته غوسه کیوي او سیمه د یارې د هغه ځای نه تښتېدلی نشي. آخر سیمه همت وکړي او د هغه ځای نه په تښتېدلو کې کامیابه شي. سیمه خپلې مور ته وایي چې امی زر راشه ولې سیمه تا باندې څه چلو شو؟ څه چل دی؟ امی د اپي سترګې بیا سپینې شوي دي او هغه پیری بیا هغې باندې راغلو. مورې چې هلته کې غږ مږ ونه کې او بس خاموشۍ سره هغه وګورې ولې چې اپیری ډېر زیات خطرناک دی، پته نشته چې بیا به زموږ څه انجام وي. ښه زه به هیڅ غږ نه کومه، بس بهر کړکۍ نه به صرف ریشما وګورمه. راځه چې ورشو. دې دواړه د هغې کمرې کړکۍ ته لاړې شي. او هلته کې ریشما ته ګوري. سیمه وایي مورې چې غږ ونه کې او بالکل چپ چاپ هغې ته ګوره. هاو زه غږ نه کومه، ما ته خو به صرف ریشما کتی شي. هغې سترګې ولې سپینې شوي دي او هغه ځان سره خبرې کوي؟ نه مورې داسې نه دي، دې د دا نه پهله ما نه پوښتنه کوله چې ما تا ته د مندر په باره کې هر خبره کړې ده او هغې سترګې ناڅاپه سپینې شوې او هغې ته ټولې خبرې معلومې وې. ریشما ته هغه جن ټولې خبرې وکړې. شګفته ډیره زیاته فکرمنده شي او بیا وایي زه اوس خامخا څه نه څه خو به کوم خپلې لور دپاره، ته په کور کې پاتې شه، زه زر راځم واپس. شګفته د خپلې یو ګاونډۍ کره ځي چې ټول ورته ستره بیبي وایي. هغه ځای ته رسېدلو د پس شګفته وایي زما لور هغې ستر مندر ته تللې وه او اوس نه پوهېږم چې زه څه وکړمه او الله خبر دی چې زما په لور باندې څه وشو. هغه چې کله د مندر نه راغلې ده عجیبه کارونه کوي، د هغې سترګې هم سپینې شي. کوم مندر؟ هغه کلي کې زوړ مندر وایي، د هغه مندر ته تللې وه. اوهو
شګفته بچی دا سو شو داسې کار د ولې کولو هغې ته د هغه مندر ته د تګ اجازت ولې ورکولو دا څه آفت وشو خلک خو د هغې مندر د مخې نه هم نه تیریږي او بیا د ستا لور هغې مندر ته دننه لاړه نه بیبي ما خو هغې ته اجازت نه دی ورکړی هغه بغیر د ما اجازت ته هغه مندر ته تللې ده شګفته بچی زه تا یرول نه غواړم خو که زه تاله دا خبره ونه کوم نو دا به هم ډېره زیاتې وي زما عمر 82 کاله دی 80 کاله مخکې چې زه کله د 12 کالو ومه نو دلته کې یوه کورنۍ اوسېده تر اوسه پورې د دې کلي خلک هغه جینۍ او د هغې کورنۍ یادوي د هغې د پلار نوم ندیم و او د هغې د مور نوم ریحانه وه او د هغې یو زوی و چې افتخار نومې و او یوه لور یې وه صوبیه نومېده صوبیه ډېره ښکلې وه یوه ورځ هغه خپلې مور سره د مندر طرف ته لاړه د مندر سیړیانو نه د تېرېدو په ټیم کې هغې مخې ته همنغه جن رالو او په صوبیه باندې څه چلو شو هغه په ملتکي راوغورځېده هغې مور د مرستې دپاره هخوا دخوا چغې کړې او بیا پوه شوه چې مندر جن په هغې باندې عاشق شو مولوي یې راوستو او هغه مولوي هر ممکنه لاره وکړه چې هغې نه جن وباسي او دا د هغې ډېره لویه غلطي وه همغه ورځ صوبیه مړه شوه او د هغې جسم د چت څخه لړکاوېدو خو تر ننه پورې دا نه ده معلومه شوې چې هغې ځان وویژلو او که هغې مور پلار هغه وویژله خو په بله ورځ همغه مولوي د مندر په سیړیانو کې مړ پروت و او 3 ورځې وروسته د هغې کورنۍ ټوله په مړ حالت کې د کور نه پیدا وشوه ټولو خلکو ویل چې دې د مولوي په ځای تانتریک راوستی وی ځکه چې جن هندو دی دلته به تانتریک لږ کومه میلاو شي که تا ته د تانتریک ځای معلوم وي نو زما او زما لور مرسته وکړه بیبي ما ته خو هیڅ هم پته نشته دی هاو ته اندېښنه مه کوه او زړورتیا لره زه به له خپله وسه هر ممکنه مرسته وکړم هغه تانتریک په نږدې غر کې یو غار کې اوسیږي زه به تا خامخا هلته ورسومه په بله ورځ تانتریک د شګفتې کور ته راځي هغه تانتریک شګفته هغې خاوند او لور یې په کوټې کې یو ګوټ کې ودروي او د هغو نه یوه دایره چاپیره کي تانتریک ورته وایي ما ستاسو شاوخوا یوه دایره جوړه کړې ده له دې نه بهر مه وځئ زه به اوس هون بل کړم او پوجه به شروع کړم کله چې زه منتر ویل شروع کوم نو ستاسو لور به دلته په راتګ باندې مجبوره کوم تاسو ټول به د دې دایرې نه بهر نه راځئ که نه د نقصان ذمهوار به مو زه نه ومه زما لور ته خو به ډېر تکلیف نه رسوئ او د دې پوجه له پسه به هغه ښه شي زه به خپل پوره کوشش کوم چې ستا لور د دې کړاو نه خلاصه کړم زما پوجه سره به هغې ته هیڅ تکلیف نه وي تکلیف خو هغه جن هغې ته ورکوي اوس دا په د جن باندې منحصره دی چې هغه د تاسو لور ته څومره تکلیف رسوي تانتریک زما لور مرسته وکړه هر سم چې وي خو هغه چې روغه شي تانتریک اور بل کی او پوجا شروع کی
هغه منتر ویل شروع کی او لږ وخت پس ریشمه د قدمونو آواز اوریدل راشي. کله چې هغه تانتریک وګوري نو ځان د مخکې تللو نه ویسار کی او په لوړ آواز باندې وایي خاموش شه تانتریک، د ټول کارونه دی بند کا، دا ډرامې دی بستا او زما د کوره اوزه، زما د کوره اوزه، زما د کوره اوزه. هغه په ځمکه ولویږي او د زور زور سره خپل سر په ځمکه باندې وهل شروع کی. هغه د ډیر درد نه چغې وهي او خپل سر په ځمکه باندې وهي. مور او پلار ته وګوري او هغې ته سوال زاری شروع کی او وایي خپله لور په تکلیف کې وینئ خو چوپ یئ، تاسو دا هر څه بند کئ او د تانتریک د دغه ځای نه وباسه. ما ته ډیر تکلیف ته مورې، ما د تانتریک نه خلاصه کا. شګفتا د هغې میړه او لور ټول ژاړي خو بېوسه وي او هیڅ هم نشي کولی. ریشمه د ډیر تکلیف نه پس بېهوشه شي او هغه جن هغه وخت کې بهر راشي او تانتریک ته وایي ستا دا جرأت چې ما سره مقابله کوي، ته د دې صدۍ انسان یې. تا په دې دنیا باندې یو څو کاله ژوند تیر کړی دی، زه د زرګونو کالونه ژوندی یمه او د تا نه ډیر زیات طاقتور یمه. جن په ډیره غوسه کې تانتریک خواته راشي. هغه تانتریک د مرۍ نه راونیسي او هغه ته ډیر زیات زور ورکي او تانتریک په محل ته کې مړ شي. هغې د پسه جن هلته نه غیب شي. شګفتا او هغې خاوند ډیر زیات پریشانه وي. مشره بیبي شګفتې ته وایي د تانتریک مرګ ښه خبره نه دی لورې، د ستا لور د خدای مل شي خو دلته کې اوسېدل د تا دپاره صحیح نه دی. څومره زر وي دلته نه لاړه شه او خیال ساته خپله لور چې هیڅکله هم یوازې پرې نه دی. شګفتا او د هغې کورنۍ زر له کلي وځي. څو ورځې وروسته ریشمه ځان ته غلی پاتې کیږي، له هیچا سره هم خبرې نه کوي او په خپل خیال کې ورکوي. سیمه د هغې سره خبرې کوي خو ریشمه هغې ته هیڅ ځواب نه ورکوي. یوه ورځ شګفته سیمه ته وایي ریشمه چرته دی؟ سیما څو ځل مې درته ویلي دي چې هغه یوازې مه پرېږده، لاړه شه هغې ته غږ وکړه او ورته ووایه چې دلته راشي. زه روټۍ ګرمومه چې بیا ټول یو ځای وخورو. سیمه بچی مور درله صحیح وایي، زر لاړه شه او ریشمه را وغواړه، ولې چې هغې یوازې پرېښودل بالکل هم صحیح نه دی. هاو امی ابو هغه پاسه چت ته تللی ده، ما کتلی ده. زه زما ورله وایم چې راشي چې یو ځای روټۍ وخورو. سیمه د هغې د راوستو لپاره پورته ځي خو کله چې هغه پورته ورسیږي نو د حیرانتیا نه یې زړه درزیږي. د ریشمه لوپټه په مځکه پرته وي او هغه د جن مخ ته بغیر د لوپټې ولاړه وي. جن هغې ته ماله ور واغوندي او په تندي کې ورله سندور هم ولګوي. سیمه په لوړ آواز چغې وهي او خپل مور پلار راوغواړي تر څو چې هغو راځي. جن د ریشمه لاس نیسي او دواړه د اسمان په لور الوزي. سیمه او د هغې کورنۍ په بېوسۍ سره ریشمه ته ګوري. شګفته جاړي او وایي ریشمه زما لورې راشه واپس راشه، څوک خو د ما لور مرسته وکړي. خو جن د ریشمه سره د هغه ځای نه غیب شي.
که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو دا لایک کوئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کوئ او بیل آیکن ضرور دباو کوئ. د ویډیو کتنو ډېره مننه.